من ګران ملګری مبین جان هم دا اوس راورسېدو د رحیم صدیقي د ملاقات لپاره هم دا اوس راورسېدو. نو مننه وکیل چې مینه لري د ځوانانو سره، الله دې راته ونځوي. ځان سره یې ډالۍ هم راوړي دي وکیل چې د ځوانانو سره د وطن سره مینه لري. مبین جان ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. ان شاء الله خاص تلای دی اوس پورې ان شاء الله ان شاء الله نه تغییر شو. مننه بس صدیقي صاحب ته مو ستړي مه شویر کو صحیح شه مهرباني وکړئ. رکی بچی لندای چې څه کوي ته لاس دې آزاد دی که سلمړ کوي ته مونږ دې چا هېڅ پروا نه کوو، مونږ دې چا سره دوکه نه کوو. په زړه کې خپل یار مونږ ګنډلی ساتو، دې رقیبانو یې ساتلی ساتو. مونږ په ټولو یاران ویاړ یو، ځکه مونږ مړه په خپل جانان یو. رقیبه زه دې بدماشي نه منم، دلته د بل سړي خاني نه منم. مونږ و ځان ته خپل خانان یو، ځکه په برسېرې ګرېوان یو. مونږ و ځان مبین جان ستړي مه شئ. ډېره مننه، ژوندی اوسئ تاسو هم ستړي مه شئ. خدای دې ژوندی لره او خدای دې اباد چون نورې جمعې مې نشته وړې مبین خبرو ته نه پرېږدي، یو دوې خبرې ورسره وکړو. مبین جان مننه چې له دوبۍ نه راغلی د صدیقي صاحب ملاقات لپاره راغلی. هوا هم ده خو خیر په هر صورت مننه کوو چې له دوبۍ نه د ژوندی اوسئ. دا د مننې وړ نه راغلی. البته چې مننې وړ نه ده ځکه چې دی خو یو داسې یار دی چې پوهېږي که نه، نو دا چې د افغانستان د بیرغ د لوړوالي دپاره یې دومره څه کوي. نو مونږ خو ابوظبي نه چې کیدای شي چې لندن نه ودرېږو. هغه کومه سپري چې وایي هغه څه نوم ماته ښه نام نه راځي، څه نوم خو نوم یادېږي هغه تا په مخ باندې کړه. نو دا خو یې دا مې دې ته وایي چې پوهېږم که نه دا مې دې دپاره د په مخه مو مګر دام تکړه ځوان دی. صدیقي صاحب مبین فکر کوم چې یو منټ یو څه خبرې کوو، صبر وکړه. یو منټ فکر کوم چې دا اولینې ځل وي چې مبین جان دې مخامخ ولیدو. هو ماشاءالله په فیسبوک هم سره ملاقات شوی ډېره. نو خلک وایي چې دغه د فیسبوک دوستي چې کومه وي هغه همداسې دروغ وي. دا دروغ نه وي، داسې ماشاءالله تکړه ځوانان لرو. اوس مبین شو، ملک صاحب شو، ته خپله ارنیشته شوې، نصیب شو، رحمت الله شو، دغسې ځوانان لرو ماشاءالله ملک کې. نو ډېر ځوانان لکه پرون چې تاسو وکتل، نن خدای دویمه ورځ ده، دا خو لږ لرې و، دا یې ډېر لرې ځینې راغی بس ارکلي ته. ډېره زیاته مننه تنه کوم. اوس دغه دعا کوو چې الله پاک موږ باندې د اسیا جام وګټل کړي. موږ هم راغلي چې دغه اسیا جام کې د افغانستان د کرکټ ټیم ملاتړ وکړو. لوبې که هغه دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې مبین سره د فیسبوک ملګرتیا ده مخه دې غوره واله لیمیټ یې معلوم نه دی لیمیټ یې معلوم نه دی. دا راته ووایه چې څنګه مو په فیسبوک کې سره پیدا کړل؟ په فیسبوک کې د دې د وجې پیدا کړه لکه څنګه چې موږ په افغانستان دغه د کرکټ ټیم ملاتړ کوو، د افغانستان د رنګه بیرغ ټول جهان ته وښیي. نو دا هم دا هغه ځوان دی چې ته ما ریکویسټ وکړه خلاص هو که نه ښه مبین میسیج یې یو بل سره وکړي. نو یو بل ته هم دا پیغامونه ورکړه لکه ملک صاحب سره چې ما مخکې کړی تا سره مې کړی یو بل ته هم دا پیغامونه ورکړه چې څنګه موږ ځوانان کولی شو د افغانستان د رنګه بیرغ روښانه کړو. نو موږ باید ټول په شریکه دا کار وکړو او دغه د افغانستان د رنګه بیرغ چې ټول جهان ته وښیو. مننه. زه دا یادونه بار کوم څوک چې د ځوانانو سره او بل خصوصا د وطن سره مینه لري، نو هغه به د ستا په شان د ټول لکه مبین چې دوبۍ نه نن تا ته راغلو، وکي د ځوانانو سره او د وطن سره مینه او احساس لري. مبین جان ته هم مننه، خوشحاله اوسئ چې راغلی صدیقي سره دې ډېره مننه. خبره ده دغه دی روني صاحب داسې سړی دی که نه، که مونږ د په مخ کې ډېره شوخي نه شو کړلی ځکه چې بیا کله پکې غلطېږي. نو ارني صاحب ډېره مننه، تاسې هڅې د ستایلو وړ دي. مطلب دا چې خلک مو ډېر فالو کوي ماشاءالله، بس همداسې د هڅاندو اوسئ.
الله دې د سره مرسته وکړي نو دغه ته ای پیغام کوم لري ډېره مننه کوم هغه شي دي ډېره مننه ژوندی اوسې مبین چې څنګه د نوم خوږ دی همداسې ته خوږ یې ژوندی اوسې ډېره مننه ګل اوسې ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه ابو سلطانه ډېره مننه ډېره مننه